جمعه ته چیرته جنماز راوړی د بلمازه شکر څلور میاشتې مې تبلیغ کې لګولې و چې تبلیغ کې نه چې بیت الله کې دې لګولې م ته پکې نه مال یو راغلی چا راوست شپېته کسان درس ته ناست چې راوسته زه په وخت کې ډېر خوار وم 50 کیلو وزن مې اوس 15 اویا دی که نه دا یېره را باندې راغله بیخي ښکاره مرګ چې دغه خپې مې ورته ټینګې کړې برابر شو بیخي ښکاره مرګ چې دغه خپې مې ورته ټینګ کړله ټیک شو دا پسې راوستلو وایي تا ماته چونډی مولا ویلې مولا چې نسوار کوي دغې مولا څه نوم دی چونډی مولا چونډی نو مولا ولې نسوار کوي د الله نه کجوري غواړه کجوري خوره کجوري غاټې غاټې کجوري نسوار ولې کوي مولي صاحب د خلکو دپاره بې دلیل وي هله ما تاسو چونډی مولا نه دی ویلی شپېته کسان مې ګواهان دي ګورې ښه تا پرون ویل چې کوم مولا نسوار کې چونډی مولا دی ما ته نسوار کې ویلا خو ما ته یې که نه دغه لږ چا خو زه لږ خوار وم چې راتېر شو ما ته تېزېږه مه ګورې داسې چوړکۍ دي دا خېټه ووامه چې دا شته نسوار دی نه ټول ودنګ وم مولا ولې نسوار کوي ورونو خمر چې په عقل باندې د بیهوشۍ پرده راولي د انسان بدن کې سستی راولي دا حرام او ناروا کار دی عن ابن عمر یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الله الخمر الله په نشه باندې لعنت ویلې نشه خراب شی دی که وړه ده او که غټه ده ابتدایي نسوار او غټې موږ نه پوهېږو شراب دی که څه شی دی غبی وشاربها څوک چې دا سکي دا خوري دې نه لوګی وباسي وساقیها دا یو خپل اسکي او د بل ورته جام لیکلی چې ونیسه که نه میر صاحب واله که نه نو خو میلاچیدار نسوار راوړي ته خو یو چونګ واله که ځان له یو چونګ جوړ که نور بېرته راکړه دواړه ملعونین دي دواړو باندې لعنت دی وبائعها په دوکاندار باندې هم لعنت دی دوکانداران به ویني ښایسته ښایسته ګیري چې شرم به دله درشي لیدلي دي که نه او هغه سړی دغه به کوم حال وي په آخرت کې چې هغه مړ وي او دغه نوم د نسوارو د وجې نه مشهور وي والعیاذ بالله یا مؤمنان ورونو د الله نه ډوډۍ غواړئ حلاله وغواړئ حرامه مه غواړئ حلاله وغواړئ د خپل کلي سپو ته لږ وګورئ لکه سپۍ لنګه ده زه حیران یم دا اوبه چېرته څکي والله العظیم دې علاقه کې اوبه شته لکه دومره دومره بچي دي دا د رب در ته پرته ده بس زما الله ول اوبه ورکوي چې څنګه ورکوي نو ما ته پته نشته چې څنګه ورکوي یعنې تا دلته تړمه نه 3 ګنټې چې ته بیا چغې وایې دا ژبه دې راوځي که نه راوځي او هغه سپی شپه ورځ دلته پروت دی واړه واړه بچي دي چې دا اوبه به څوک ورکوي اعتماد علی الله حسن ظن علی الله ومبتاعها او دا څوکې چې دې اخلي که نه دا هم لعنتي دی دا هم وعاصرها نو چوړونکی جوړوي شی چې بنۍ چې وي ومعتصرها څوک چې ورته یې ماله دومره تیار که سل ترویې تیارې که ماله خیال دی روژه ده که نه ماښام کې ورسو ټیم ته وحاملها ډریور ماما ولې صاحب زه خو یې نه کومه شکر څلور میاشتې مې تبلیغ کې لګولې وه چې تبلیغ کې نه چې بیت الله کې دې لګولې م ته پکې دا څوکې چې وړي او والمحمولة الیه او هغه چاله چې وړي هغه هم لعنتي دی مؤمنانو ورونو د ټولو نشهیي شیانو نه ځان وساتئ بچو ته مو چې نسوار راوړه بچي ته مو چې سګرټ راوړه دا بیا نسواري کېږي او سګرټي کېږي او اخرنی نمبر حدیث زموږ سره او اخرنی سبب چې الله په انسان باندې لعنت وي لکه په نسواري هم لعنت دی ښه ځان ته مو باسه زما چې پلان کې غټ مولا کوله غټ مولا د امریکایانو سم ولاړو څه که نه ولاړو غټ مولا چې د نوي د امریکایانو څنګ کې به ولاړي دا ټول دا واړه واړه وایي خټېدله نه وایي ښه په دې ځان پوهه که یو چې یو دی غټ دی که وړوکې لکه یو غټ دی که وړوکې غټ دی او صفر غټ دی که وړوکې او د یو نه چې ښی طرف ته صفر ولګي نو دا چا ډېر که غټ که وړوکي ډېر کړو غټ راته یو په دین کې په بېدینۍ کې برته غټ ماټ نه وی ګوره په دې ځان پوهه که ما پرون یو عکاسي کتله سورة العادیات په دې لګولی دی او اس پکې څلیږي سوچ مې کولی مالی الله اکبر چا کې چې غیرت د الله عزت ورکړی خر او اس دواړه فرعین هما ماګان دي خر په څه قصه کې نه دی او اس چې دی په قرآن کې الله ذکر کړی څومره په احترام یې ذکر کړی خر یې په بدۍ کې ذکر کړی دی ولې دا بې غیرته دی اوس دشمن راشي ورته شا راړئ نری په کار ده دین په کار دی غیرت په کار دی حلال رزق په کار دی الله به درکوي لږ صبر وکړه الله یې درکوي رشوت حرام دی څوک چې رشوت علي په دې لعنت دی رشوت اوس نومونه بدل شوي دي شیرني ده ډالۍ ده تحفه ده چی پاڼې دي چی دي دا چی خو چېرته دا پاڼې کې چی دي چی پاڼې دي دا کاټن جوړه مې زده کړه ګرمي ده مولوي صاحب پلار له دې کړې ده مور له دې کړې ده دا قالین مې ستا حجرې له راوړه حاجي صاحب مېلمانه دې ډېر کېږي بله سره راغلی وم ډېر خوند د حجرې راکړه د هلکانو منډې ترډې استاد سپینه ګیره او دا پکوم ډېر خوشحاله شوم مالې دا قالین حاجي صاحب له وړم جومات ته دې چېرته جانماز راوړی د بېلمازه دا که نه ده شیشو سیټ مې دله راوړه حاجي صاحب لس پینډې مې پکې راوړلې ځکه مېلمه دې ډېر کېږي او درون عزتمند سړی ما چې دا حجرې ښایسته ښکاره کېږي جومات ته یې شیشو برق راوړی دا ټول رشوتونه یې مخکې پې کار کوي